ښځې سره د شا د اړخ او کوروالی کول په کوم وخت کې جایز دي؟ دا یو داسې سوال دی چې تاسو ته به هم داسې سوالات ډېر مخې ته راغلي وي، موږ ته هم داسې ډېر سوالات مخې ته راځي. نو په دې باندې به نن تفصیلي خبره کوو چې آیا هغه کوم وختونه دي، هغه کوم اوقات دي چې په هغه وختونو کې تاسو خپلې مېرمنې سره د شا له اړخه کوروالی کولی شئ او د شا له اړخه ورسره معامله کولی شئ. نو آیا دا حقیقت لري او که نه؟ تاسو به دا هر څه په دې ویډیو کې وګورئ. درنو دوستانو، هسې خو زموږ ستاسو دپاره د مخې د اړخه خپله مېرمن چې ده یا خپله ښځه چې ده هغه حلاله شوې ده او هغې سره د مخې د اړخه کوروالی کولی شي. د شا د اړخه کوروالی کول ډېرې لوی بیماری پیدا کوي چې په دغه بیماریانو کې د وینې بیماري ده یا نورې داسې د زیړي یا د ایډز بیماریانې چې کوم دي هغه هم د شا د اړخه کوروالی کولو سره پیدا کېږي. خو نن سبا دا مرض ډېر زیات عام شوی دی، یعنی دا کار ډېر زیات عام شوی دی، اکثره خلک یې کوي. خو د دې کار نه ځان ساتل پکار دي. دا په اسلام کې بالکل منع دی. ځینې کسان به وایي چې د شا د اړخه کوروالی کول هېڅ مسله نه ده، د شا د اړخه کوروالی کول نه دي پکار، ځکه چې د دې منع فرمایل شوې ده او په اسلام کې چې د کوم شي منع وفرمایل شي نو هغه بیا حرام وي. نو دا هم د مسلمانانو دپاره یو حرام عمل دی. هر څوک چې کوي پکار ده چې د دې کار نه توبه وباسي. بله خبره په یاد ساتل پکار دی، که یو سړی غواړي چې د شا د اړخه خپلې مېرمنې سره معامله وکړي نو هغه د شا د اړخه مخې ته راتللی شي، لکه چې ویل کېږي فرمایل کېږي چې د ستاسو مېرمنې ستاسو لپاره د پټو په شکل دي یا د باغونو په شکل دي. تاسو چې د هر دروازې نه یا د هر اړخه غواړئ چې راشئ تاسو راتللی شئ. نو همدغسې مثال دی، پکار ده چې دغه باغ ته انسان راځي، یعنی خپل خاوند خپلې مېرمنې ته راځي، نو که د هر طرفه راځي پکار ده چې د مخې اړخ ته ځان راورسوي. نو د شا د اړخه هېڅ جواز نه لري، ډېره سخته منع فرمایل شوې ده او موږ تاسو له هم پکار دي چې تاسې هېڅ حرکت ونه کړو چې په هغې باندې الله پاک ناراضه شي. که ویډیو مو خوښه شوي، معلومات مو خوښ شوي، ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي.